زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر مالدار سړی و، دی به د کپړې تجارت کو، لیکن په رمضان کې به پخوا هغه ډبلې روپۍ به وي، د سپینو زرو نه چې به جوړې وي هغې ته به دراهم وي، او د سرو زرو نه چې به جوړه وه هغې ته به دنانیر وي. نو په رمضان کې په اخترونو کې دا به کاسې ډکولې او په دې غریبانانو به ویشلې، دا دوه درې نه غونډه کاسه به ډکه کړه او په غریبو به ویشله، دومره صدقې یې کړې او غریبانانو سره به ډېر زیات امداد کو، کونډو سره به امداد کو، او زیات تعاون یې چا سره کړی دی؟ د خپلو شاګردانو سره او د طالبانو سره یې کړی دی، چې دا څومره د طالبانو علم حاصل کړی دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د صدقې د برکت نه. مال یې ښه ګټلی دی، ځکه چې کله وفات شو نو په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراتو، 56 کروڑ درهم قیمتي سکه ده، دا په خزانه کې پاتې، لیکن په کومه طریقه یې ګټلی دي؟ دا هم وره په حلال، په مضاربت په خلکو له پیسې ورکولې چې ها دا پیسې والا دا 1 لک روپۍ ته په خپل کاروبار کوه چې ګټه وکړي، نیمه ستا نیمه زما، دې ته مضاربت وایي. پیسه د یو وي عمل د بلي، او که تاوان وکړي نو تاوان به د سر نه وي، د راس المال نه به وي، د اصل مال نه به وي، ابه په هغه چې څوک پکې لګیا دی مزدوري کوي په هغه به نه. زمونږ خلک خو مضاربت دې ته وایي چې ګټه هم شریک او تاوان هم شریک دی، نه تاوان به د اصل مال نه او ګټه به د دواړو په منځ کې شریک وي. دا مضاربت باندې پیسې ورکولې دې زمانه کې چاله ورکولی شي په مضاربت؟ مخکې ورځو کې په مضاربت به خلکو پیسې اخیستلې او د مولیان صاحبانو له به یې ورکولې، مولیانو صاحبانو نورو ټیکهدارانو له ورکولې، غونډې پیسې د خلکو نه والې، لپنګې دا خلک پرېښودی، په اربونو کربونو روپۍ هغې ظالمانو والې، ډاکوان دلته خلکو پیسې را غونډولې په مضاربت، دله مولا صاحب له ورکوه او دا مولا صاحب بره بل له په مضاربت ورکوه، او هغه هغه ټیکهدار له ورکوه، هغه ټیکهدارو پې مزې کولې. ما ته چا وی وی د کراچۍ نه به په جس کې راتلل او په پېښور کې به یې د شوبې تیکې خوړې، د تیکو له به د کراچۍ نه په جس کې راتلل. وی د نر بچیا خلکو یې ډېره ګټه کوي که نه ګټه نه کوي، هم ستا پیسې ظالمه خوري. او د 400 سپلوله په جس کې د کراچۍ نه راغلي دي، د ملیشیا نه به د 400 سپلوله په جس کې راتلل چې زوره 400 سپلې دي او دا به ملیشیا ته ځان سره وړو، داسې نخرې په دې پردیو پیسو باندې کولې. اخره کې ارسل لاړل تباه شو. نو ورکه که نن سبا په مضاربت پیسې چاله، والله چې قرض ورکې که په سترګو یې ته ومونې، منت به راته کوي قرض راکه او غریب یم او ما سره امداد وکړو در کوم او میاشت پس به در کوم، خو چې قرض دې ورکه او میاشت پس ورلې چې زما هغه پیسې در به کم کړه، داسې په نرمۍ به راته ووایي کله به راکړي، 1 هفته پس صبر وکړه چې بس بیا واپسې ورشي. خلک ورته صبر وکړي دل خیر د 10 ورځې پس چې ورشو زما پیسې ماړه در به کم که نه، خوله کې به سپق در منډي، یاره وروره ما خو دله قرض در کړي دي، نو چې قرض دې را کړي نو وجنې مې پې خو در به کړو که نه. دا خبره خلاصه شو، هغه خپلو قرضو پسې به منډې بیا وې. او دا واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې که چا د چا نه قرض پیسې وغوښتې مجبورۍ د وجې نه او هغه وخت کې نیت دی چې دا به ورکوم، نو خدای به د هغه له د ورکولو توفیق او طاقت ورکوي. احسان یې د سره وکړه، ښېګړه یې د سره وکړه، او که چېرته نیت د هغه وخت کې ده چې د قرض په بانې ته غواړم بیا دې دې مانه وویني، نو دا مال به وله خدای هلاک کي، چېرته به همدله خدای د هغه قرض د خلاصولو توفیق ورنه کړي. څومره ظلم دا خلک کوي، قرض راکړه. یو سړي په چا نه قرض غوښتی وې نو پسې به ته راته، نو اخره کې چې تنګ شو وی نیمې مې د تا وبخلې دا نیمې خو راکړه، خوشحاله شوې بس کار دې وشو که خیري، اوس به دې دا باقي نیمې خدای زر خلاصې کړي. وی ښه دا باقي نیمې به کله راکړې، خو چې دغه نیمې څنګه خلاصې شو داسې به خدای دا هم خلاصې کړي. او د یو سړي په چا قرض و ته راته به نه یې ورکولې، اخره کې چې تنګ ورته وي بس کار دې وشو که خیري، اوس به ستا قرض خلاص کړم. وی څنګه؟ وی ګاړه مې په کرۍ ګډو چیلو له ورکړې ده، د هغې نه ګیر چاپېره شپول ته وکړی، شپول دغه نو مې ورکړې ده په کرۍ،
او که خیر یې هغې کې به ګډې چیلی راځي د شپې به پکې داسې پونکیانو درئ نو د هغې وړی به په هغه غنو کې نښلي چې ګیر چاپېره غنې دي نو چې هغه وړی په دې غنو کې د هغې دا ونښلي نو ابه جمع کوم که خیر یې ابه خرڅی کړمه او تاله به زه خپلې پیسې خلاصې کړم د ګډانو وړی به چې ته په غنو کې نښلي 50 کاله کې که 100 کاله کې که 1000 کاله کې او بیا به هغه خرڅی نو دې سړي وخندل چې دا خو دې راته بله مسله جوړه کړه ګډ خو د غنې نه ځان ساتي او که چېته ونښلي نو خدای چې څونه به یې نښلي نو هغه وخندل بل ورته څه وایي چې د نغدو دې واورېدې څنګه خوشحاله شوې نغدو دې واورېدې نو نن سبا مسله دا ده چې رسول الله مبارک ترغیب ورکوي چې مسلمان سره احسان وکړه قرض دنه غواړي ورکړه لیکن رسول الله مبارک بل خوا څه فرمایي چې قرض یې دله درکړه په ښه طریقه د خپل قرض واپس کړه سړی مه تنګوه مونږ کې هغه شی نشته نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې صدقه ځان بلد کې صدقې سره نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به خلکو له به مضاربت پیسې ورکولې هغه زمانه خو د نیکانو زمانه وه نو یو سړي له پیسې ورکړې وې ها زه دا په مضاربت چلوه نیمه ګټه ستا نیمه زما کپړې تجارت پې کوو سړی ډېره موده پس راغی امام صاحب ورته ویل که تا خدای درله ډېره موده تېره کړه او ورته څه وایي وی صاحب چې کومې علاقې ته مې کپړه وړې وه هلته کپړه ګرانېده د کپړې قات راته نو ما کېښوده چې ګرانه شي نو په ډېرو پیسو به یې خرڅه کړم نو کپړه ګرانه شوه نو خو په ډېرو پیسو مې خرڅه کړله او تا هم ډېره ګټه وشوه نیمه او زما هم ډېره لویه ګټه وشوه امام صاحب ورته وی انا لله و انا الیه راجعون بدبخته ظالمه دا خو تا د هغې خلکو د مجبورۍ نه ناجیزه فایده واخیسته چې کپړه ګرانې ده په ارزانه به دې پې خرڅه کړې وه دا چې ته کپړه کېدې چې ګرانه شي بل سړی یې کېدې چې ګرانه شي نو دا ظلم نه دی نن سبا هم ګورې بعضې خلک داسې کوي غټ غټ سرمایه دار داسې کار کوي غونډ د چینو د 1 میل چینی به غونډ والي چې دا ما واغېشتل بل او د خپل منځ کې 10-12 یو ځای شوي وي بل به د بل میل په زرګونو بوجۍ والي بل به بل نه زرګونه بوجۍ والي بل به بل نه زرګونه بوجۍ والي ټیکهداران یې نیولي چې موږ له سودا وکړي ټیکهدار له پیسې ورکوي هغه ټیکهدار وله 100,000 بوجۍ یو له والي یو 2 لکه بوجۍ بل له والي یو 15 لکه بوجۍ بل له والي خپل منځ کې سره سیسټم برابر کړي چې ویلي وي نه خرڅو دلته بازار کې چینی شاټ شي خلک چینو ته ضرورت لري چینی خو د استعمال شی دی نه میلاویږي نو خلک یې ګرانه دي چې نه میلاویږي نور هم ګرانه دي چې ښه شاټ شي او چینی د 100 روپو کیلو نه 200 روپو کیلو ته ورسي نو دغه ظالمان هغه خپل چینی راخواره کړي خلک بیا اخلي مصنوعي قلت پیدا کی ظالمان ظلم کوي قسم په خدای ظلم کوي او دا څوک کوي دا موتا دا غریبانان نه کوي چې روزه ته حیرانی دا هغه ظالمان کوي چې هغه د کیربونو ایربونو مالکان خلک دي اے ظالمانو حرام مو ګټله د خدای نه نه یریږئ بچو لګټئ نه دونه مال ور سره دی دغه خلکو سره چې د بچو ګزاره هم پې کېږي دومره دی چې د نوسو ګزاره هم پې کېږي دومره دی چې د کړوسو ګزاره هم پې کېږي او دا اوس چې دا کومه حرام خوري کوي او مسلمان له تکلیف ورکوي دا د چا دپاره دا د هغې نوسو دپاره چې نه به یې دوی ویني او نه به یې هغوی ویني څومره په قهر دا خلک اخته دي څومره ظلم کوي دا خلک او رسول الله مبارک فرمایي المحتکر ملعون د خوراک شی علما وایي علما وی د خوراک شي چې د خوراک شي ساتي که د څاروي د خوراکي بوس گیا او که د انسان د خوراک شي وي او دا ته ګرانې ته اږدې قحطي زیاتې او نه خرڅې ملعون خیره د خیره الله دې پې لعنت نازل کړي پیغمبر فرمایي یا جمله خبریه د بعض علما وی او یا انشائیه د خبر د په خیره د خیره خدای دې په لعنت نازل کړي یا دا ملعون د خدای د رحمت نه لري د نوسو د پاره د پیغمبر خیره ظالمه ګټې ځکه دې خلکو سره خو دومره مال دی چې د نوسو یې هم کېږي د نوسو د بچو یې هم کېږي دا نورې ګټې چې کوي چا دپاره کوي هغې خلکو له کوي چې وروستو به پیدا کېږي رده د مرګ نه پس به پیدا کېږي هېڅ د خدای ظالمانو څه کوي
څوک چای کې دا ظلم کوي، څوک په چینو کې دا ظلم کوي، څوک په دارو کې دا ظلم کوي. اوس ما بل ولیدل چې دارو خلکو ایښودي نه خرڅوي، چې پته ولګي چې دا دارو ته د خلکو ضرورت دی، هغه دارو خوندي کې نه خرڅوي چې پرېږده چې د دې خلکو ښه ضرورت شي نو په ګرانه به بیا خرڅ کو. نو ظالمه دارو خو هغه انسان استعمالوي چې په کټ کې پروت دی او مجبوره دی. ستا رحم نه راځي په مسلمان، ستا د پیغمبر مبارک په امتی رحم نه راځي، ته د خپل مبارک پیغمبر په امتی رحم نه کې. رسول الله مبارک خو فرمایي حضور پاک چې په حیواناتو رحم وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په لاره باندې روان او تګ یو کوی ولیده، کوی له ورغی چې ویې کتل برقه پې نشته، نو ښځه وه، ښځه و ګناهګاره ښځه وه. نو بخاری کې حدیث دی، نو موضع خپله وویستله او لوپټې پورې وتړله او کوي ته یې ورښکته کړه، اوبه یې پرې راوویستې، هغه اوبه یې وڅښلې. دې خوا چې وکتل یو سپی دی د تندې نه ژبه بار رایستې ده او دومره تږې دی چې د کوي اخټه سټي، دومره تږې دی. دې ښځې وایي چې دا سپی خو هم لکه د ما غوندې تندې اخیستی دی. نو بیا یې موزه ورښکته کړه، اوبه یې راوویستې، هغه ډنډوکي وغیره کې به یې چولي، هغه سپی یې پې سیراب کړ. نبي علیه السلام فرمایي هغه ګناهګاره ښځه د هغه سپي چې سیراب کړه رحم یې پې وکړه، د هغې د وجې خدای پاک جنت ته ولېږله. او یو بله ښځه به حضور پاک فرمایي وی ما په دوزخ کې ولیدله پیشو پې چکونه لګول. په دوزخ کې د دوزخ کې چې کم د عذاب څیزونه دي ابه دوزخ نه سوځئ. دوزخ کې ماران هم شته، په خلکو به چکونه لګئ اور به یې نه سوځئ. دوزخ کې لړمانان هم شته، د قچر عمره لړمانان وي، د قچر عمره، هغې ته به اور نقصان نه رسوي. په دوزخ کې به مارجړی وي، زقوم دا خلک به یې خوري، اور به ورته نقصان نه رسوي. په دوزخ کې به دا جنتیان ګرځي خپلو رشته دارانو پسې او سپارش به کوي او بار به یې وباسي، دوزخ به ورته نقصان نه رسوي. دقه رنګې زمارونو په دوزخ کې پیشو ده، هغې ته دوزخ نقصان نه رسوي. په دې سړي په دې ښځه چکونه لګئ. حضور پاک فرمایي دا ولې وی دې پیشو ساتلې وه او بیا یې تړلې وه، نه یې پرېښوده چې ځان له خوراک پیدا کړي، نه یې وله خوراک ورکو، پیشو د لوږې د لاسه مړه شوه. نو حضور پاک نه صحابو تپوس وکړو وی په حیواناتو کې هم زمونږ اجر شته. وی هر د لون جګر خاوند، هر جمدي څیز باندې چې ته رحم وکړې الله به اجر درکوي، او چې بې رحمي وکړې نو خدای به سزا درکوي. په پیشو د یو انسان بې رحمي کوي، خدای به په دوزخ کې سزا ورکوي. د په انسان بې رحمي کوي، دارو غلا کې او اګدې چې ګران شي نو پیسې به وګټم، های هلته بچې ټوپونه وی دارونه میلاویږي، هلته ښځه غریبه ټوپونه وی چغې وی دارونه میلاویږي، هلته خاوند ټوپونه وی مور غریبه ټوپونه په اسپتال کې وی دا ستن راوړه چې شاټ ته نه میلاویږي. ډاکټر د مجبورۍ نه بیا بله متبادل ولیکي، هغسې کار نه کوي. دا دارو راوړه چې بازار کې شاټ شوي دی نه میلاویږي، مجبورۍ نه بیا نور ولیکي، هغسې به کار کوي یا به نه کوي. دا ولې شاټ شو؟ دا دقه ظالمان سنبال کې کېږي دي او دا نه خرڅوي چې دا به ښه ګران شي چې ډېرې پیسې وګټم. یا د خدای ظالمه ته ولې د خپل مبارک پیغمبر په امتي رحم نه کوې؟ دومره ستا اړه سخت شو، دومره ته سنګ دله شوې، زړه دې د کاڼي شو ظالمه. مسلمانو ته شی ږدې چې دا ګران شي، چې دا ګران خرڅ کم، دا څوک دا نقصان چا ته دی؟ د مالدارو ته نشته، دا د مزدورکارو غریبانانو ته دی، د دیاړیمارو غریبانانو ته دی، د یتیمانانو ته دی، د کونډو ته دی، د مسکینانو ته دی. مالدار سره پیسه ډېره د هغې په ګرانه ملي. نو دې دیاړیمار باندې چې غریب سارو دي تر مازدیګره پورې دیاړیو کې 600 روپۍ وګټي، 1200 1.5 روپۍ وګټي، کېږي پیسه. دا غریبانان، دا عجزانان، دا پردي کورونو کې چې جارو وي، دا پردي لوښي چې انځي، دې سره ظلم کوي. د خدای بې انصافه ته د خدای نه یارېږې؟ نو دا ګران ډېر لوی ظلم دی، قسم په خدای چې دا د خوردنوش اشیاو څیزونه دا کی دي ګرانۍ ته، او دا به زه ګران خرڅوم. ستا په خدای یقین نشته چې روزي د خدای په لاس کې ده، ستا یقین په دقه څیز دی چې دا به ګران کم نو روزي به میلو شي. نه، دا سوچ دی بالکل غلط دی. روزي د رب العالمین په لاس کې ده. دې غریب له به هم خدای ورکوي، دا به خدای نار نه پرېږدي.
دی بې کسله به هم خدای ورکوي دا به خدای نه پرېږدي خو تا خپل نیت خراب که ظالمه ظلم دی وکړه او د پیغمبر په امت دی رحم ونه کړه سختي دی وکړه ظلم دی وکړه زیاتې دی وکړه زور به دی نه خدای وباسي ته بیا زوی ورته خدای راوغورځوي ښځه ورته خدای راوغورځوي لور ورته خدای راوغورځوي د دې علاج خو نه کېږي بیا اسلام آباد ته هسپتال ته بیا انګلینډ ته رسوه بیا امریکې ته رسوه هغه په اربونو کروړونو روپۍ ته هغلته کې خدای پاک یوسي خو پاتې کېږي نه خو ځي نو یاد وساتئ زما وروڼو د خوراک سامان که د انسان او که د حیواني دا به نه خوندي کوئ خرڅوئ ارزان خرڅوئ مه خوندي کوئ او دا خاصیت زموږ د مسلمان د انګریزانو کې دا شی نشته د هغوی چې کله مذهبي ورځې راشي نو سیلو لګوي شی ارزان کړي ولې دا زموږ د مذهب ورځې دي شی ارزان کړي زموږ چې د روژې میاشت راشي نو خلک څیزونه ښه ګران کړي هلکه ظالمه ظلم کوي دا ولې په خدای د خلکو یقین نشته دا روزي خو د موږ ستا په لاس کې ده دا خو د رب العالمین په لاس کې ده روزي خو خدای ورکوي اوس کپړه که یو سړی اږدي چې دا به ګرانه شي نو په شریعت کې دا هغه احتکار نه دی چې هغه پیغمبر مبارک سخته خیره ورته کړې ده بیا هم ښه خبره نه ده کپړه خو د خوراک سکاک سامان نه دی که دا څوکۍ دي چې د ګرانه شي خرڅوم به نو هغه خطرناک عذاب یې نشته بیا هم ښه خبره نه ده نو امام صاحب ته هغه سړی وي کپړه ګرانه شوه خرڅه مې کړه ډېره ګټه وکړه نیمه ستا او نیمه زما امام صاحب انا لله و انا الیه راجعون د مسلمان د ضرورت نه ظالمه ناجایزه فایده واخیسته ښه دې ونه کړه وی ستا څومره پیسې کېږي د ګټې وی د ما دومره امام صاحب لاړ او د کوره والا پیسې راوړې نورې د خپل خزانې نه وی هلته د خپله ګټه واله او وی دا چې کمې پیسې دې ماله راوړې اصل زما سرمایه او ستا او زما په شریکه ګټه دا غونډه یوسه او په هغه علاقه کې چې کپړه د ګرانوالي ته یې ښودې او خرڅه کړې ده د هغې په غریبانانو یې خیراتي تقسیم کړه دې ته ایمان وایي دکاندارانو ته ویم لږه ګټه کوې ډېره مه کوې تاجرانو ته ویم لږه ګټه کوئ ډېره مه ګټئ دوکې مه کوئ خراب شي د ښه شي په نرخ مه خرڅوئ دو نمبر د ایک نمبر په نیت مه خرڅوئ د بچو دپاره آخرت ځان نه مه خرابوئ د بچو دپاره ځان نه قبر مه تباه کوئ زمیندارانو ته ویم چې شی خرڅوئ خراب لاندې په بوجۍ کې او ښه بره رکوټې لاندې او غټ بره مه کوئ دا کارونه مړه د سلو په ځای 50 ګټه د 50 په ځای 100 ګټه قسم په خدای په دې لږه کې به برکت تله خدای پیدا کړي دنیا به دې مخې خیر به دې مخې خو د مسلمان جیب مه وه او د کم مسلمان دلته کم مسلمان اوسېږي زمونږ کم مسلمانان یو مونږ الحمدلله په دې دور کې چې څومره مسلمانان دي د مبارک پیغمبر امتیان دي د ښکلي مبارک پیغمبر امت باندې خو ډېر زیات خفه کېده دعاګانې به وله غوښتې نو د خپل پاک مبارک پیغمبر امت سره ظلم مه کوه زیات یې مه کوه بس هر سړی تاجر هم په دې پوهېږي زمیندار هم پوهېږي مولا هم پوهېږي امیم پوهېږي ښځه هم پوهېږي او سړی هم پوهېږي ظلم به نه کوې دا مې د امام صاحب خبره درته کول یو سړي له 100 زره درهم ورکړو درهم ډېر شی دی قرض یې ورکړی سړی ولا مخې له راغی نو سړی دې په یو کوڅه تاو شو نو امام صاحب چې دا سړی مانه ولې تاو شو ورمنډه کړې او کلکې د مټه ونیوه ملګري دا څه کې په دا ولې موږ نه دې مخه وکړه وی صاحب ستا په ما 100 زره درهم دي ما سره لا هغه پیسې نشته چې هغه پیسې کله پیدا شي نو بیا به تا سره میلاویږم ما لا یا راځي ځکه ټیم یې پوره دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی وی خلکه ته زما دوست دی او تا سره پیسې نشته نو ته ما سره میلاویږي نه ځه د خدای په نوم مې راته وبخلې دومره سخا وه پکې سخا سره خو مال زیاتي عبدالله ابن مبارک مالدارو ډېر امیر المؤمنین فی الحدیث دی او نیک انسان دی صاحب داسې هم نه چې یو ډېر لوی بزرګ او متقي انسان دی او ښه مالدار دی حج له به ته ځان سره به خیراتي خلک بوتلل او خادم یې وی عجیبه کار به یې کو اعلان به یې وکړه چې عبدالله ابن مبارک حج له ځي شاګردانو به وایي صاحب موږ هم در سره ځو نو پیسې به یې ترې واخېستې نو چې حج به یې وکړو پیسې به یې ترې مخکې واخېستې وی پیسې راکړي څومره خرچه چې وشي او به ترې کټ کړو باقي پیسې به تاسو ته واپس کړو اتیلی به د خلکو د هر چا بټوه به یې سنبال کړه حج به یې پرې وکړه خپلې پیسې به یې پرې ولګولې ډوډۍ هر څه چې واپس به راغلې نو هر چا ته به یې خپله تیلی واپس کړه پټه پټه ده بل نه پټه بل به یې نه خبرو زما هلکه ستا خرچه مه وکړه ښه خفه کېږه مه ځه بل ته به یې وي بل ته چاته غږ مه کوه خو ستا خرچه مه وکړه ښه د خپلې پیسې دې واله
نو یو ځل ورته هغه خپل خازن وایي هغه د خزانې څوکیدار وایي چې د خلکو له یې واپس ورکې نو هلې ته سره پاره چې دا دلته به یې څوکۍ بیا لکو وی که داسې کومه چې خلکو ته هم چې هلکه زم خیراتي بوزم نه بیا به دا خلک سنبالوي څوک بیا خو ټوله دنیا ځي امسخ یو د دنیا نو یو ځل روان دی حج له په یو قافله کې ګرمي ده یو ماشومه راووته بار ته او هغه ماشومې یو مړه مرغۍ راواغېسته مړه مرداره پرته وه او هغه یې د خپې نه ونیوه او روانه شوه کوټینۍ ماشومه عبدالله ابن مبارک ورته ای بچې دلته راشه وی دا څه کې وی دا کور ته وړم دا مړه مرغۍ وی او په دې څه کې وی زما پلار مړ دی او مور مې ده او موږ یتیمانان یو زما یو څو ماشومان درونه خویندې نور هم په کور کې شته نو سور وده وشو چې په موږ نارې تندې تېرېږي درک نه لګېږي نو اوس مې راته مور وویل چې ورشه بچې مردار سو ګوره چې راوړم چې دې رونو له دې پاخه کم چې وخوري او داسې وخت کې چې سړی د لوږې نه مري یا تکلیف یې ورته نو بیا مرداره خوړل هم د انسان دپاره جایز الا مستورېدو بیا جایز شو ورشه مرداره راوړه نو دا مرغۍ مې راوړه سرمن ته لر کم مور به مې وخوټ کوي نو هغه ماشومان بچي دي ماشومان درونه خویندې مې دي یتیمانان نو د هغې خېټه به پرې د لوږې نه بنده شي خېټه یې دردېږي عبدالله ابن مبارک وی ښه بس ځان له شو د قافلې نه او هغه چې کوم ورسره خزانچي و هغه ته وایي زموږ څونه پیسې لګي کلي په واپسۍ پورې وی دومره پیسې وی دا ته ځان لکه څه کال نه ځو حج له او هغه خپلې پیسې راواغېستې او هغه پیسې یې غونډې هغه ماشومې له ورکړې هم بچې دا پیسې واله ځه حجونه مې ډېر کړي دي مور له دې ورکړې چې خپل کار یې برابر شي او چې څومره خلک و هغې له یې پې خرچې ورکړې ځې خپل حجونه وکړې زه سږ کال نه ځم څوک یې پوه نه کړل چې ولې نه ځم بس سږ کال ما ته عذر دی ما د حج پیسې مې دې ماشومې له ورکړې او یتیمې له زه مور له دې ورکړه یو عالم خوب ویني خوب او د علماو دا خوبونه ګورې دا خوبونه مبشرات دي ښه رسول الله مبارک فرمای وی نبوت لال ختم شو خو ګوره مبشرات باقی دي وی مبشرات سید الله رسوله وی ښه خوبونه چې یا سړی ځان له پخپله ویني یا د بل دپاره ویني نو عالم خوب ولید وی د عرفات میدان دی او رب العالمین اعلان وکړو چې سږ کال څومره خلک حج له راغلي دي د ټولو حج مې مردود که د یو حج هم نه قبلو د الله د اعلان په مقابله کې څوک کش نشي کولی ټولو حج قبول نه دی نه قبلو دا خو ریا له راغلی چې خلک وایي چې ما دونه حجونه وکړل دا خو دې له راغلی دا خو حرامې پیسې راوړي دي په هغې باندې حج کوي دا خو پردې مال والې دی په هغې باندې حج کوي دا خو د خور لور مال والې دی ډېر خلک ور اوس هم داسې کوي د خور لور حق نه ورکوي حج له ځي د لوڼو حق نه ورکوي د خویندو حق نه ورکوي حج له ځم حرام مالو ګټي څه حج له ځم دا حج له په حرام مال حج ته کېږي حج کېږي پردې پیسې غلا کړي حج له ځم اعلان وکړه رب العالمین چې سږ کال د عرفات کې دا څومره په لکونو خلک ولاړ دي د یو حج هم نه دی قبول دا سور کلاس مې پې راوځ دا نه دی قبول فرشتې په سرنه ګوندې غلي دي دې کې رب العالمین اعلان وکړو چې یاره دا حج خو د دوی مانو قبول کړی رد کړی مې خو یو کس ته چې هغه حج له نه دی راغلی د هغه د وجې نه د هغه دپاره م حج لیکم راغلی نه دی هغه له مې م ولیکه قبول یې کړې او د هغې د برکت نه مې دا ټول د محشر خلک د دوی حجونه هم قبول کړل فرشتې تپوس کوي الله هغه څوک دی چې نه دی راغلی او حج دی ولی ولیکه قبول دی که او د هغې د برکت نه د دوی حجونه قبلی وی هغه عبدالله ابن مبارک دی ګوره صدقه دونه قیمتي شي زمانونو زه تاسو ته یو درخواست کوم مهرباني وکړئ ځان د صدقې سره بلد کړئ لرې کړئ دا شومتوب رسول الله مبارک فرمایي چې هر سار فرشته اواز کوي اللهم اعط منفقا خلفا یو اواز کوي یا الله چې څوک خرچ کوي دله د هغې بدل ورکړه او بل اواز کوي اللهم اعط ممسکا تلفا خدای چې څوک شوم دی شغال دی شوم پړق دی بخیل دی خدای دا مال یې هلاک کړه دا اعلان روزانه کېږي دا زه نه ویم دا د دواړو جهانو مبارک پیغمبر فرمایي ځان صدقې سره بلد کړي
شومتوب مه کوئ، مه خوندي کوئ پیسې، چاله خوندي کوئ، صدقه ورکوئ، چاله ورکوئ پټه لږه ورکوئ. روزانه زما دا بیان چې څوک هم اوري ټولو ته دا خبره کوم، روزانه یو 10 روپۍ یو 50 روپۍ کم از کم خیرات کوئ، یو 100 روپۍ خیرات کوئ. ته ګوره مړه خدای پاک به دله خیر او برکت درکړي. یو چا وس کېږي مړه 10 روپۍ خیرات کوه چې وس دې نه کېږي، چې غریب یو 50 روپۍ خیرات کوه، یو 100 روپۍ خیرات کوه، چې وس دې کېږي زیاته خیرات کوه، چاله ورکوه. هر چا ته په خپل ګاونډ کې غریبانان معلوم دي، په لاره درشي غلې غوندې راشه، دا واله زه خیراتي وه. یو تروړه وړه والا غریبانانو له ولېږه، دا مزدور کار وله. یو کیلو چای والا د مزدور کار وله ولېږه. ټماټر راوړې ځان له 15 کیلو، یو کیلو پکې یو ګوتی کې زیات کا، په لاره یو غریب یې کور ته یوسه، دا صدقه شوه که خپل کور له 10 او 15 جوړې جامې راوړې، یو جوړه پکې راوړه، یو غریب له ورکه، یو غریب ښځې له ورکه. زکات ته مه ګورئ چې زکات به ورکوم، زکات خو به خامخا ورکې کړی دی، ښه دي که بدي، صدقې ورکوئ. ځان بلد کې، لاس بلد کې، سوچ مه کوئ چې او خو هلته شیطان خدای والې دلته ناست دی او وایي که 100 دې ورکړی، خدا خو د ما مال کم شو که نه، په دې 100 روپۍ خو به زه بچوله هم څه شی راوړل غواړم که نه، بچوله به هم خدای درکوي، ورکوه. ځان بلد کې صدقه ورکوئ، جومات له ورکوئ، مدرسې له ورکوئ. دا زمونږ اجدانان طالبان دي په دا جوماتونو کې سبقونه وایي، قسم دې دا ډېر محتاج دي غریبانانو له ورکوئ، دا ډېر محتاج دي. داسې طالبان هم موږ سره شته چې سار موږ سره سبق وایي، ماسپښین نه پس غریبانان دیاړي کوي، ځان له پیسې ګټي. داسې موږ سره طالبانو کې شته چې دلته غریبانان په جوماتونو کې پراته دي یا په مدرسه کې پراته دي، سبق وایي، مور یې پردی جامې وینځي، پردي کور کې لوښي وینځي، هغه پیسې جمع کوي، دا بچي باندې په علم کوي. داسې موږ سره شته. یو طالب و، هغه غریب له مور څه پیسې میسې کالي خرڅ کړي وو، سخ کال موږ سره په نعمانیه کې، سخ کال، او ځان له چینچي اغوښتې وه. نو سهار نه ماسپښینه پورې به سبق وی، ماسپښین نه پس به چینچي ګرځوله، په هغې به ځان له پیسې پیدا کولې. هغه د مدرسې مخې د چینچي ولاړه وه، چاته پټه کړه، دا اوس لکه یو نیم لکه روپو چینچي و، دغسې غریب نه لاړ، داسې خپه پریشانه. حالانکه د مور کالي وله مور خور وله رښتیا کالي خرڅ کړي وو، چې ورورې دا کالي دله ما خرڅ کړه، ځان له پې چینچي واله، دا هم به سبق وی، هم به ځان له 100 روپۍ پې ګټې. بیا ولا ما په طالبانو کې څه چنده منده وکړله، هم په هغې څه کېدل، څه لږې ډېرې پیسې مو له را جمع کړې، وله ورکړلې، چې دا ځان له چینچي پې نه کېده، خو مونږ وې ځه څه ناسمه دعوه خو به وشي. یو طالب ما ته بل ورځ چا ووي، نوم نالم، وي دې طالب ګوتمه راوړې ده ګوته، چې دا خرڅه کا. مې دا ولې؟ وي دا زما د سرمندۍ کې مېلمانه به راځي، د هغوی ډوډۍ به کوم، او 100,000 روپۍ قرضدار یم. وی دا مې مور دا ګوته د خپلې ګوتې نه وویستله چې دا بچی خرڅه کا، زه څه به قرض خلاص کړې، څه به ستا د مېلمنو شي. دا زمونږ د دین طالب دی، د حدیثو طالب. ما وی نه، دا به نه خرڅوې، دا یو څه مور ته په لګوته کې واچوه. داسې دوستان شته چې زه به ورته ویم، او یو خدای پاک یو مسلمان مهربانه کړ او هغه له پیسې ورکړې، مې دا ګوتمرې مور ته واچوه واپس. د دې غریبانانو حق تاسو سره نشته، د دین د طالبانو حق تاسو سره نشته، د دې ګاونډیانو غریبانانو حق د سره نشته په دې مال کې، د دې یتیمانانو حق د سره نشته، د دې مسکینانو حق د سره نشته، د دې کونډو حق د سره نشته. زما دې قسم داسې خلک په دې ملک کې شته، درته خولی شم، ما ته پته ده، ما ته وایي دعا راته وکړه، دعا راته وکړه. مولوي صاحب د سهار روټۍ م شته، د مازدیګر نشته. مولوي صاحب ډاکټر له بچي بوزم، د دارو پیسې نشته. داسې خلک شته که نه؟ نار نهور ګرځي خواران، ځان په څوک په ځان نه پوهیږي چې زه نار یم، په ځان تربور نه خندئ. داسې خلک شته ستا په دې ملک کې، په خدای یقین ما ته پته ده، زموږ په طالبانو کې داسې کسان لاړل او موږ ته یې ویلي چې ما ته ډاکټر اپریشن لیکلی دی، وکړه که نه؟ په څه وکړم؟ پیسې کوي. غریبانانو سره خو د اپریشن پیسې نشته، د غریبانانو بچي خو په کټ کې ټوپونه وي، تړتقې وي، او هغوی سره د دارو پیسې نشته. کونډه غریبه خو بل ته لاس ته محتاجه د پیسې ورسره نشته، او ظالمه ته کروڑونه روپۍ ګټې او سنبالې او خوندي کې د خدای نه نه یېرېږي. تم د آدم علیه السلام بچې او دام دی که نه یا؟ تم د رسول الله مبارک امتی، دام د رسول الله مبارک امتی دی که نه یا؟ تم د دې کلي اوسېدونکي، دام د دې کلي اوسېدونکي دي. رښتیا راته ووایه، نن سبا دیاړي څو ده لکه؟ دا لا څو ده؟ 600. په 600 کېږي ګزاره؟
په دې ګرانۍ کې په 600 ګزاره کېږي د ماله جواب راکړي مړه روزي خدای ورکوي د ګلکار به څه وي په 1500 یا 1200 به یې که نه کېږي پې ګزاره د 15 کسو ټبر ګزاره پې کېږي بیا خو غم خادم شته خلک خو غم خادم کوي ځان هم بل سره برابروي که نه بیا خو دارو هم شته که نه کم ځای ته داروګانو ختل کم بوتل چې به مخکې په 100 کې دوست په 300 کېږي کم دارو چې مخکې به د ډاکټر چټۍ په 200 کې د اوس په 1500 په 600 روپۍ چټۍ کېږي کم ځای نه راوړي غنم کم ځای ته وختل روجه کم ځای ته وخته اوړه کم ځای ته وختل زه وایم چې دا روزي بس خدای ورکوي په دې به الله پېژنې چې روزي خدای ورکوي یعنی پاکل ګرانه خو داسې خلک هم پکې شته ابوالطلب لاهور ته یو سړي ما ته خبره کوله یو سړی راغی وایي دوا راته وکړه قصه مې ډېره ګډه وډه شوې ده دوا راته وکړه قصه مې ډېره زیاته ګټه وډه شوې ده ولې بس کاروبار ټپ ولاړ دی څنګه ګډه وډه شوه وایي نور کله به مې 10 لکه روپۍ ګټلې د میاشتې اوس 15 لکه ګټم قصه ګډه وډه 15 لکه ګټه او قصه ګډه وډه اوس څه کوې وسه نور کله به مې 10 لکه ګټلې اوس 15 لکه ګټم او قصه مې ګډه وډه ده قصه د بشیر جان ګډه وډه ده رښتیا ده ته دروغ ده ته نه تنجیده ده ته دا څه کوي غریب دا دې څه دي خویندې ورپه غاړه پلار ورپه غاړه خدای روزي ورکوي قصه د دې معذورو ګډه وډه ده قصه د دې شلیانو بوډیانو ګډه وډه ده قصه د هغه غریبې کونډې ګډه وډه ده چې 10-12 ماشومان په کور ورته ناست په پردي کور کې پرته ده قصه د هغه یتیمانانو ګډه وډه ده چې پلار یې مړ دی او ښځه غریبه په پردو کوڅو کې خدمتونه کوي مهرباني وکړئ زما واسطې څوک اورئ خو تاسو ما سره مینه ده زما تاسو سره مینه ده د خدای خاطر وکړئ لږه صدقه ورکوئ ماله نه مولا له مه راوړئ خدای به ورکوي روزي ځان درته نه یادومه تاسو خو ارده خواره پراته خپل ګاونډ کې غریبانانو له ورکې مسکینانو له ورکې یتیمانانو له ورکې مدرسو له ورکې طالبانو له ورکې دا چې کوم علم حاصلې د قرآن و سنت دوی سره امداد وکړئ دا غریبانان دي جدانان چې او دا ډېر زیات مستحق دي چې دوی په علم حاصل کړي او دوی د دوی د علم خدمت کوي تعالی به خدای پاک په هغې اجر او برکت بدله درکوي عالمانو سره دې ته مه ګورئ چې دا عالم دی ورکه ما یو مولوي صاحب له ما له چې یو جوړه راکړه نو یو مولوي صاحب مخې ته راغی مې ها هلکه دا ځان له جوړه کړه وایي زما خو شته ما ته پته ده چې ستا شته دا جوړه کړه په دې منځو کې چې زما هم ثواب وشي نیکانو له ورکې که نو ځان صدقې سره بلد کې ښه بلدوی به کې انشاءالله که بلکل دروازې خامخا ورکوئ د وس مطابق لږه ورکوئ خو خامخا صدقه ورکوئ دا پرېږدیمه صدقه زمونږ داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس چې بخاري شریف دی ایو اسلام افضل کوم اسلام غوره دی پیغمبر مبارک فرمای ان تطعم الطعام چې چاله ډوډۍ ورکړي دا غوره دی چې څوک چاله ډوډۍ ورکوي د دې اسلام غوره دی د دې اسلام برکتي دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من انفق زوجین فی سبیل الله دعی من ابواب الجنة چې څوک دوه څیزونه خیرات کوي دوه ډوډۍ ورکوي دوه سیوان ورکوي دوه کیلې چاله ورکوي د جنت د ټولو دروازو نه به واته آواز کېږي په دې راځه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس کو الله رسوله د جنت د ټولو دروازو څه مقصد په یو دروازه کې سړی داخل شي دا کافي ده که نه وی ابوبکر تبه امید لرم چې تبه په هغه خلکو کې شامل چې تا ته به د جنت د ټولو دروازو نه آوازونه کېږي دا د انسان عزت دی یو بادشاه چې یو محل ته راځي ټولې دروازې ورته کولوکي داخلېږي خو په یوه په دروازې ورته ټولې کولوکي صدقه کې ډېره لویه فایده ده او بعضې غریبانان زمونږ په دیوبند کې قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي یو شاجي پېژنې که نه سید غریب سړی و ګیا به خرڅوله هغه به څه چل کو هغه به چې ګیا خرڅه کړه نو د ګیا پیسې به 3 ضایع کړې نو یو حصه به په خپله ښځه په بچو خوړه د ګیا په څونه پیسې مړه ګیا پنډ په څو خرڅېږي یو حصه یو کونډه ترور و هغې له به ورکول یو حصه به یې جمع کولې
نو اب جمع شوې لګې لګې نو یو کال پس په د دارالعلوم دیوبند استادانو لپاره ډوډۍ کوله یو کال پس ځکه چې غیا خرڅه کې پسو به خرڅې د پاغه وخت کې 15 شپږ پیسې به خرڅې ده کنه نو چې درېمه سبزان باندې وخوري درېمه اکونډې لور کې درېمه بسونه پاتې کېده نو کال پچې تیر شو نه لګې لګې پیسې به جمع کړې وي د دارالعلوم دیوبند ټول استادان له دعوت کو قاری طیب صاحب وی هغه دعوت کې بس قرمه نه وي هغه کې بس قیمتي سیزونه نو خو بیا به مونږ یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې د شاجي صاحب دعوت به کله راځي انا خورا مور بابا دا ولی وی هغه د شاجي صاحب ډوډۍ کې به دونه برکت و چې به مونږ وخوړه د دارالعلوم دیوبند استادانو نو ډېره موده به مونږ په خپل زړه کې نورانیت او رڼاګانې محسوسولې ور غریب سړی یو ځل یو تانهدار راغی ودرېد شاجي صاحب چې پړ او د هغه قانون بسو د هغه په ګیا به خلکو جګړې کولې نو د هغه قانون به دا و چې چا به ړومبې د هغه په پڼ لاس کېښوده به د هغه یوړه تانهدار صاحب ورته او شاجي دا زما کور ته یوسه ګیا د تانهدار صاحب کور ته یوړه هندوستان خبره چې یو ویړه پیسې ورنه کړې چې ماسخوتن تانهدار صاحب کور ته لاړ ښځې ورته وایي دا ګیا د چا نه اخېستې ده ویې ولې وي اس خو یې نه خوري هغه سپی ولېږه ویې ورشه دا خو هغه سپین ګیري د هغه په ګیا خلک جګړې کوي هغه یې راوغوښته وایي دا څه څښا بوټي پکې اچولې دي ګندې پکې اچولې دي اس خو نه خوري وایي صاحب پیسې راکړه وبخو دا پیسې نه دي راکړه وایي څو پیسې کېږي وایي دومره پیسې ورکړې چې شاجي صاحب له پیسې ورکړې شاجي صاحب ورغی او د اس په شا باندې لاس کېښود وایي بچې خوره مونږ ته خپلې پیسې میلاو شوې نو اس ګیا شروع کړه غریبانان هم کوي خیرات صدقه د حلال مال نو صدقه باندې ځان بلد کې ښه دننه پس ځان بلد کې هر ملګری هر سار یو 10 روپۍ کم از کم مړن پرېږده دا نسوار که د نسوارو پیسې ولګوې یو 10 روپۍ 20 روپۍ 50 سل چې د چا څومره کېږي دا د خپلو غریبانانو کې یا که داسې صدقه رسول الله مبارک فرمایي چې په دې ښي لاس یې ورکړي دا قسم درنه خبر نه شي بار غریبانانو له ورکړي په لاره څوک غریب درغی او بیا به ګورې یا زمونږ خلک صدقه ورکړي بیا ورته تعالی ما درکړې وې که نه ګورې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى بیا به احسانونه نه کې ضرر تکلیف ورته نه رسي